و اوس د پاکستان حکومت ومنله چې په پاکستان کې دننه ډرون بریدونه په مختلفو ځایونو کې شوي دي. هغه دعوه چې افغان طالبانو کړې وه اوس پاکستانی رسنۍ هم مني او پاکستان حکومت هم مني. د پاکستان دعوه غو دا کړې وه طالبانو چې د پاکستان د پینډۍ سره جفت فیض آباد سیمه کې هوایي برید کړی دی اسلام آباد سره خواته. نوخار سیمه یې ویشتې ده. جمرود کې پوځي مرکز په نښه کړی دی او په مختلفو علاقو کې اوس د پاکستان حکومت منلې ده چې په پاکستان کې دننه ډرون بریدونه شوي دي. خو پاکستان دراصل داسې وایي چې دا ډرون بریدونه چې دي دا د تحریک طالبان پاکستان له طرفه شوي دي او پاکستان باید دغه ډرونونه راغورځولي دي. خو دا ډیره مهمه خبره ده او ډیره غیر معمولی ده. یو خو دا چې کوم ډرون دی دا دومره ډرون نه دی یا دومره هم نه دی دا 8 فوټه نه زیات غټه ډرون دی. 8 فوټه نه زیات غټ ډرون دی او دا کامیکازه ډرون نومیږي. کامیکازه غږ چې کوم دی دا به تاسو کېدای شي مخکې اورېدلی وي د روس او د اوکراین په جګړه کې د ایران کې جوړېده په مختلفو علاقو کې جوړ شوی دی او دا ډېر غټ ډرون دی. یعنی دومره نه دی که څوک دا فکر کوي چې دا د ماشومانو چې کوم د کیمرو ډرون دی داسې نه دی غټ دی. ځان سره د بارودو لږ ډېر وړلی شي. وزن چې دی کم دی هغې که زه تاسو ته ووایم مختلف معلومات که تاسو د دې ډرون وګورئ نو دا داسې نه دی چې څوک دا فکر وکړي دا یو وړوکی ډرون دی. اوس په دې کې ډرون کې صلاحیتونه په خپل ځای پرېږدو. 1550 میله د دې رینج دی. 1550 میله دا رینج لري معنی 2.5 کیلومتره پورې دا تلی شي او د دې ماکسیمم سپیډ یا د رفتار چې دی 115 میله د یوې غنټې دی معنی 115 کیلومتره. د وینګز چې کوم دي یا سانګونه چې دی کوم دي هغه تقریبا 2.5 میټره پورې اوږده دي او ځان سره تقریبا 10 نه تر 50 کیلوګرامه پورې وزن وړلی شي. دا ډېر غټ ډرون دی. دا په اوکراین کې استعمال شوي دي او د دې CIA د امریکا کنفرمیشن کړی دی. اوس دا ډرون که چېرې پاکستان داسې